زړه مې وخوړ ښامار د تورو زلفو په ولول شوم ګرفتار د تورو زلفو بې لغامه پکې بله سودا نه وای چې داخل شوم په بازار د تورو زلفو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. نن پروګرام کې د صوابۍ د علاقې یو زلمی شاعر را سره په څنګ کې ناست دی. دوی سره به خبرې اترې هم کوو، د دوی ښکلي شعرونه به هم تاسو سره شریک کوو. راځئ چې ملو شو سره. ملګري څنګه یې، ژوند مو څنګه روان دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بالکل خیر خیریت دی جی. تاسو ډېره ډېره مننه. د دې نه مخکې خو ما چېرته غزل چېرته په نېټ له نه ورکړی، نه مې چېرته په ویډیو کې ورکړی دی، خو الله دې ستاسو قدر وکړي. تاسو ما له دومره موقع راکړه. او زه د صوابۍ سره تعلق لرونکی یاسین دلګیر او ماشاءالله د خدای فضل دی چې په دومره عمر کې صاحب دیوان شوم. خو لوی دیوان چاپ شوی الحمدلله، او ښکلی کلام او ښکلي شعرونه ورته دغه کومه. ښه، دا راته ووایه چې شاعري د څونه وخت نه کوې او څنګه د شاعرۍ طرف ته راغلی؟ شاعري خو جي زه د تقریبا زه 5م کلاس کې وم. دا دیوان چې ما شروع کړی دا 5م کلاس نه ما شروع کړی دی. خو اوس چې کوم وخت سره نور کلامیات راځي که نه، نو هغې سره چې کوم دی د بچپن دا شعرونه چې کوم دی دا لږ پکې بدلون دې کې زه راولم او دغه شان مې بدل کو. دغه شان دی نو مې کتاب تیار کړ، ډېرې زیاتې غزلې، تقریبا 1800-1900 غزلې وې، نو د هغې نه یو دیوان چاپ کو. دا راته وایه زیاته شاعري دې په کوم صنف باندې کړې ده؟ آیا اصلاحي دې کړې ده او که روماني دې کړې، که مزاحیه دې کړې ده؟ زما د شاعرۍ جي یو 3 بنیاد لري چې لومبی چې کوم دی مجازي عشق دی. مجازي عشق نه سړی څنګه حقیقي عشق ته اړېږي؟ سجده څه شی دی؟ او آیا په دې دنیا کې حسن څه معنی لري؟ د دې څه مطلب دی؟ لکه ما په دې او دا عمر څنګه تجلی کوي، عمر څنګه تیریږي، د عمر مثال څه دی؟ نو دې پسې ما یو کلام هم لیکلی دی چې وي د نوي جام د نوی ساز لکه هوا د عمر، وي هسې دنیا کې د دنیا نوي دنیا د عمر، او لکه د خواب جوړه دنیا چې بیدارۍ لوټلې، وي هسې مرګي لوټلی خواب د پرختیا د عمر، او لکه ریدی چې له وحشته په سپرلي اورجي، هسې په فرش د آدم سره سودا د عمر، او لکه ساغت له د اسمان لمنې سري وي هسې هومره عاقله د دنمر لږه خندا د عمر، او هم به د سیال د دې دنیا سره دلګیره لري، او هم به دې خوار کړي په یو دم کې تلشنا د عمر. دغه شان دې سره ما د مجازي عشق شعرونه هم ویلي دي. وي د هجران په اجر زده کړه موصلت کې، په مخ اوښ کې له چشمانو په وحشت کې، نه څوک تللی هسې دنیا ته شي قیامت کې، نه د غم اوښي له سترګو دي جنت کې. وي د ادم د ژوندانه دغه لذت دی، دانسته چې زهر ګوټ کړي په شربت کې. وي چې یار مخ نه حجاب پورته کړي زه پوه شم چې د لمر به څه حسلت وي په قیامت کې. او دغه شان د منصور پسې مې یو دغه جوړ کړی دی که نه، لکه وي په مقصود چې د شوق خوښ د کرمدار ته یې راضي دی، وي دیو جام کې صدرنګه که افسون پرې د ساقي دی، په ګذر عشق تر ستورو کړو د ستورو نظر پورته، وي د منصور په ځګرهون چې جهانزیر هسې داغي دی، وي هزار حیب چې وعدې ماتې کړې دلبرو له رسومه، هر عاشق که د اشنا په لمن توره نمازي دی. ډېر ښه. دا راته وایه ملګري چې ستاسو تعلیم څونه دا دومره ګرانه شاعري تاسو کوئ، بل تاسو په دې عمر کې دیوان چاپ کړی دی، نو خیران یم درته. دا جی بس تعلیم خو مې تقریبا 14 مې کړی دی، او بیا ډېر د غریبۍ د وجې پاتې شو. زمونږ لکه دا ملګری دی، ده ته به پته وي چې لکه مالي حالت خراب و، او شاعري د ما خو د بچپن نه مې د چا نه زده کړې ده. فطرت داسې ده چې ما نظر به داسې چې زه به کلاس کې وم نو ما ته به د استاد بورډ هم نه ښکارېده چې دی په بورډ څه لیکي. بیا به یم الحمدلله لکه په جنډو بوکو سکول کې دا مې الحمدلله په دې کې به ما پس پوزیشن ښکلې پوزیشنو کې به راتلو. بیا به چې کوم دی نو دا خو وخت سره به ما خپله د ادب سلسله دا جاري ساتله،
او چې څه ټکو کې به مشکلاتو نو تپوسونه به مې کولو بیا خو د خپلو استادانو نه هم رادې پله شو نو تا سره لکه د شاګردۍ یا دغه مکمله ونه شوه. دا راته وایه ترنم سره شوق لرئ که نه؟ ولې نه ډالۍ به کو درته زما خپلې غزلې خو ډېرې ګرانې دي په ترنم کې. زمونږ الماس خان خلیل څه وخت کې زمونږ ګاونډي وو موږ د هغې کلي ته تلي وو په کډه باندې نو به دغه یو زوړ غزل دی وي زړه مې وخوړو ښامار د تورو زلفو په ولول شوم گرفتار د تورو زلفو بې لغمه پکې بله سودا نه وای چې داخل شوم په بازار د تورو زلفو چې په مخې کړي خوارې تیاره تیاره شي زړه مې زار شه د دلدار د تورو زلفو په قانون کې د الفت د یار په حکم التاب وختو په دار د تورو زلفو او د یار دیدن لزما د یار دیدن لزما مازیګری دی زړه مې نری دی راغی ماښامه زړه مې نری دی راغلی ماښامه. ډېر ښه ډېر ښکلی ماشاءالله ډېر ښکلی اواز دی ستاسو. خپل شعرونه را سره شریک کړئ بیا به پروګرام راټولو. اصل کې دا پروګرام کې د خپل شعرونه مې ډېر د ارمان مې و چې ته په یو پروګرام کې خپل شعرونه ویم خو دلته اوس ما سره خپل کتاب هم نشته او لکه ما د هیر دی که نه په دې وجه او چې کوم غزلې راته یاد دي نو هغه راته داسې کنډمې کنډمې یادې وي وي زخم که درمان دی د دلبر وي تمه د کافر شوه په محشر وي ته چې له کاروانه هسې خوښ وي وي زغره په کاروان که مسافر وي څه شو سکندر و که داراو وي څه شو د بیدار زړونو لښکر وي هغو ته خپل در په نیاز پړ شو وینو چې یې رنګ کړلو هر در وي زخم د اشنا په بها اخلي نه چې قیمت وي د خپل سر وي عشق د عاقل نشي دلګیره اوس یې له خپل ځانه مرور. ډېر ښه ډېر ښکلي. اخره کې هغه شازلمو ته چې کوم په ټیک ټاکو باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه پښتو ادب بدنام کو ډېر سپک الفاظ استعمالي او د شاعرۍ هغه نوم یې هم بدنام کو څه پیغام ورکوي؟ اصل کې جی ما دا ټول فطرت چې کوم خراب شوی دی دا د موبایل د وجې خراب شوی دی په دې پسې ما په خپل دیوان کې یو داسې نظم شان لیکلی دی وي هر ماشوم ګڼه د دې وخت چې زلمی دی هم باغلیغ دی هم عاقل او خودرایه دی وي واړه هر څه یې موبایل کې پیدا کړل که دوست او کریبار که یې زړګی دی وي د مزاج د رنګینوی دغه حال دی په بیل وخت کې د بیل حسن لیونی دی وي تل په خپل مردی په لاره هسې درومي لکه نه چې د چازوي او نه نمسی دی او زار شه د دلګر د سادګۍ نه چې په غرونو کې لوی شوي غرڅنی دی. ډېر ښه ډېر ښکلي ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې دومره کم ټایم کې مونږ ته خپل قیمتي ټایم راکړو مونږ سره مو دغه شعرونه شریک. ډېره مننه احسان ستاسو په مونږ دی او چېرته هم څه خدمت یې مونږ درله کولی شو زموږ ځای ته چکر ولګوئ هلته به تاسو ته نور هم چې کوم دی ادبي دغه میلاو شي ځکه چې زما سره خو داسې په یاد نه دي او انشاءالله ستاسو میلمستیا به مو کوو په مونږ فرض ده او راشي هلته به کیدای شي تاسو هلته هم یو پروګرام وکړئ صحیح دی انشاءالله. ها مینوالو تاسو کتو دې زلمي ته ډېر زیات حیرانه شوم چې ماشاءالله په دې کم عمر کې خپل دیوان چاپ کړی دومره بې حده زیات شاعري یې کړې ده چې څنګه د رحمان بابا دیوان تاسو به کتلی وي دغه شانتي یو غټ کتاب یو غټ دیوان دی هم چاپ کړی دی. نو یقینا تاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي په دې سره مونږ ته راکړئ اجازت چې چېرته هم یې ښاد او باد بریالي اوسئ د لوی الله په امان.